بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما څخه روایت ده چې مقرر کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سرسایه د رمضان یا یو پیمانه خرما یا یو پیمانه وربشي په مرئی او وسیل انسان په نارینه او زنانه او په صغیر او په کبیر چې نوم ذات مسلمانی. حدیث متفق علیه، بخاری او مسلم دواړو نقل کړی دی. سرسایه چې مخکې هم موږ د دې بیانات ورکړي وو، د دې مبارک حدیث پرنا کې فرض ده په مسلمان باندې او هیڅ مسلمان د دنه معاف نه دی او ټول به دا ادا کوي. هغه څوک چې د کور سرپرست دی هغه له پکار دي چې د پلار و مور ښځه او اولادونه خویندې ورونو د هغوی نه سرسایه ادا کړي. حتی چې عثمان رضی الله تعالی عنه به دا مستحب ګڼله چې د حمل یا امید نه سرسایه ادا کړي. هغه ماشوم چې به دنیا ته نو راغلی خو د مور په ګېډه کې به ژوندی شوی و، د هغې نه به یې هم سرسایه ایستله. نو دا د صحابه کرامو سنت دی، باید په دې باندې عمل وکړی شي. په دې باره کې دا روایت ستاسو مخې ته ږدو چې سرسایه په مسلمان د په کافر نشته دی او په هغه چا باندې ده چې د هغه سره د یوې شپې ورځې رزق موجود یا د هغې اسباب ورسره موجودي او که ورسره نه نو هغه معاف دی. خو که د ده سره په کور کې دونه روپۍ وي چې په هغې باندې سرسایه اخیستلی شي یا دونه غله دانه ولري یا نور جایداد دارایی دونه ولري چې د هغې په اخیستلو سره د هغې په لګولو سره دی کولی شي چې غله دانه واخلي او هغه په سرسایه کې ورکړي، نو په ده باندې فرض ده چې دا سرسایه به خامخا ادا کوي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي: فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر، ټاکلې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سرسایه د واړه اختر سرسایه د رمضان طهرة للصائم، چې دا پاکوالی د روژهدار د روژې دی چې په روژه کې د ده نه څه الفاظ ناشایسته نامناسب صادر شوي هغه معاف کېږي په سرسایه باندې، من اللغو والرفث د بېهوده او چټي خبرونه، وطعمة للمساکین او دا خوراکه ده د پاره د مسکینانو. په سرسایه سره بنده مسلمان د الله د نعمت شکر ادا کی او د بدني عبادت ترڅنګ مالی عبادت هم ادا کی. غالب هغه څه چې د خوراک په نیت باندې خوړلی کېږي په کور کلي وطن کې چې دا روزي ده، که هغه غنم دي، که هغه وربشي دي، که هغه خرما ده، که هغه میز دي، که هغه قرط پنیر دی او که هغه وریجې دي او که هغه جوار دي، دا زمون غلې دانی دي. د دې غلو دانونه د ابن عمر رضی الله تعالی عنه د روایت پر رڼا کې سړی به یوه پیمانه وباسي، لیکن د ځینې روایاتو په منظور باندې نیمه پیمانه د غنمو هم جایز ده چې هغه یو چارک کېږي. خو غوره او بهتره به دای چې بنده مسلمان یوه پیمانه وباسي. بله مهمه خبره دا ده چې سرسایه فرض کیږي د اختر د سبا لمونځ نه وروسته، چې د اختر په ورځ سهار کې لمونځ وکړلی شي سرسایه فرض شي، نو هغې نه مخکې یوه ورځ یا دوه ورځې مخکې ادا کولی جایز دي. حافظ ابن حجر رحمه الله د 28 29 او 30 درې واړو فتوا ورکړې ده په فتح الباری شریف کې چې 3 ورځې یا 2 ورځې مخکې سرسایه ورکول جایز دي. البته که لږ وروسته کړی شي او اختر ته نږدې ورکړی شو نو دا به ډېره د اجر نه ډکه خبره او هغه مسلمان چې هغه سرسایه نه ورکوي تر دې چې اختر تیر شي
او بیا په جبونو باندې لاسونه وهي او پیسې ورکوي ملا امام له یو او بل له، نو دا عامه صدقه ده او دا سرسایه نه ده. سرسایه د ده په ذمه باندې قرض پاتې ده او هغه به مستقله ادا کوي او هغه به هم غله دانه ادا کوي. وصلی الله تعالی علی نبینا محمد.